اوس دې غوښې اوبه وڅښلې دي زه ته څومره وخنول دا تم ټنګې که نه زه خو کړی لړم کړی په خو منې تېشته ټنګې نه مې دی تیز کړی بند ما کړی دا سم پوهېږه که نه نو ته ولې په خبره نه پوهېږې نه نه ګزار مه کوه کونټل شي پټ نه کېدل هلته پیسې نه غوښه ای دا پیسې زما کار غوښې سره دی نه مر حضران نه دې ډانګ دوام چران نه دی همدلته راوړار کار کې همداسې چکنی مرسته زه کېنه 100 روپۍ په څه دا اوس کس راتاو کېدل مثلا نو چې راته سره مړه په پښتو نه پوهېږي ته خو نه مرکه خرابې دلته راسي دا څوک ته ډالر کې دلته نه یو سیخره شي کېدل دي یو سیخره واخله نه دا نه واخله هغه ډک د غوښې نه ډک لري شه ډک آرام خوري خیر ګزاره کوه ښه ما ته نور خبرې کوو اخري خبرې کوو صحیح دي دا هغه سړی دی ورغواړه هلکه هغه سړی ونیسه هغه سړی ونیسه دا سړی دراوله سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو زه مهراب ګل مخلص یم د کیمرې چارې را سره عزیز ارمان پر مخ وړي او بل د څنګ ملګری مې چې دم غړی ما سره نشته دی خو په خپرونه کې به را سره یې ځکه هغه مې لیږلی مخکې نه هغه نو عمران شینواری دی درنو لیدونکو تاسې پوهېږئ د عمران شینواري برنامې به تاسې تعقیبې کړي د هغه پرینکونه د هغه ټوکې ټکالې د هغه پازابونه د هغه څه دي چې زموږ دغه د دې خپرونې هغه ښکلا ده نن موږ هڅه کړې ده چې یو ښایسته په زړه پورې او جالبه خپرونه ستاسې لپاره په شهر نو کې چې د کابل یو مشهوره ځای دی دلته جوړه کړو تر تاسې ورسوو زموږ هیله دا ده چې دا خپرونه تر پایه راسره ننداره کړئ او خوند ترېنه واخلئ مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي راځئ د دغه سیمې یو څو ښکلې نظرې راسره ننداره کړئ راځئ کړاهي جوړونکی پخوونکی دی سلام ستړی مشوره په خیر وعلیکم السلام مشوره خی طبخه د کراري ده شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی اختر محمود استاد اختر محمد استاد مهرباني دا استاد ته چا ویلي دا استاد راته هر سړي ویلي استاد یې مه که نه استاد خو یې خو ځان ته خو څوک سره دا نه وایي که نه اول چې خپل ځان استاد نه کړي بیا درته څوک نه استاد که اول باید ځان ته خپل ارزښت ورکړي که نه بالکل دا کړاهي چې اوس مخ ته پرته ده دا څومره ده دا 2.5 کیلو دا 2.5 کیلو ده 2.5 کیلو څومره قیمت ده ماما دې کې لږه غوښه راواچه 2.5 کیلو او 2.5 کیلو او دا 1 کیلو په څو دی 1 کیلو شپږ نیم سوه ورکوي او دا چې غوښه ده مه کوه صبر کړه درکول لږ صبر کړه لږه دې کې راواچو خیر چې مې لږ صبر کړه دغه سره شته کوم برنامه روانه ده دا څه غوښه ده دا په سوا او په سوا دا خدای دې لکه ګوپی تک زړه دروي دنه تکې دروي چرته دنه کې نه دروي برنامه روانه ده چرته لاړ شم نه نه دنه چې شاګردان ست خیاو تیکا خوراک کړل ماغه دا کومه خیر دی دانه دا بل چا دی دا بل چا دی یو دانه راوخلم خیر یو دانه اجازه ده واخله یو دانه واخله او ما خو باندې نه په خاطر به واخله نه نه صحیح زړه نه خاله کنو زړه نه یم دې خلطه کې به مراجع نه نه به رسو خلطه کې تاسو دنه لاشه دنه شاګردان نشته دی خوند یې کوو خوند کوي دا څه یو
الوګان دا د پسه غوښه خی بینوس پرسی کې نرم سره وړه نه کوره دنه لاړ شه ورور دنه لاړ شه د برنامه روانه ده تیز دنه ودرېږه درته در کومې خدای خلطه کې را خلطه کې را یو واچو کس راشه دغه تا چې دنه تلاش شاګرد ورته خلک دلته منه پریدي کنه دې دا ورته وایم دې احترام سره یو څولم ټیکټ را واچو دا بوده دنه بوده ده دنه بوده وبس دي زين افرین زنده باد ها اخر ما استاد دغه غوښه چې تا چوري ده د پخولو کې څومره وخت لګيږي یار د نیم ساعت یو ساعت مختلف وخت مخامخ هغه شینواري یو کړی ډیره مشهوره ده کنه لړلې کړی لړلې په څو نو وخت کې پخېږي لړلې پخېږي د سویا چې یو 50 منټه کې 40 منټه کې 50 پخېږي. منټ کې پخېږي دغه طریقه څنګه ده د پخولو بس دغه طریقه دا چې مطلب غوښه ولم به واچي ګډ وټ او چې به واچي کړی چې چې وورونه چې شي کې دې کې را واچو اچھا مې درته دنه شاګردان شته بیا وګه ما خو در کومه درته دنه لاړ شه در کومه درته دنه لاړ شه دنه چرته لاړ شه دا ورته منه دنه پریدي لاړ شه پریدي دنه لاړ شه فاینال ته بکینه مزه ته چا بیا را پرې نان بای ډوډۍ مو سر دوه رانی را را وغواړه دی درته مزاحمت چا راغوښتل ها دنه دا وکړل دی کنه راوړي دا د هوټل کې څوک شاګردان نشته دا یو ځل موږ وایو بیا د نشته څنګه کار دی باټینګر په کیا دا چي سبوز علی ګرام دا باټینګر په کیا چي هر شي په کیا چوم ګرام دا اول ته تاسو سره شي دی دا بیا ولې پرې دا نبوزه امر پرې حال ته بخیر دی کینه فاینال ته بکینه مخیر دی روانه دلته خبرې کومه ده بس یقین خو هغه باندې کې ورانه ورانه چې چې نو وي زه کور دی وران خلاص ته به هغه کونج کې غلې ودرګو خبرې مکو ها استاد ترته نه لشي لړلې څنګه پخېږي نو لړلې چې دا څه کې وره راکې دا چې وړي دي خدا خلطه کې را واچو اچو مې تر صبر کړه خبرې خلاصي سړي خبرې خلاصي نو بس دا به ګډ وړ واچي او بیا مطلب یو دم ور کې او بیا مطلب چې وګره و چې وړ راوچ دا چې وره لک صبر لم دی صبر کنه بنا مروانه سره راشي نو وځي کړه دا باټینګر هم کې ور واچو کنه هر شي کې صبر وکړه هغه دا وباسه دا باندې وباسه څه زحمت کوي 2 منټه مته نه دا څه شو راکړه دا خبره کومه ګرام ته شو ګراما خیر دی خو لږه غوښه را واچو دا کنه نظر کومه کنه خلک صبر وکړي د سره خپل خبره خلاصه کوم چې دا شي کې چې غوړ شیخ لیکي خبر دی اول خلاص کړو دا دن لاش د خیر دن لاش برته دن لاش خیر دی انجنیر صاحب ورته دا ول تاسو ودرګي خنوري تا ته ویل چې ودرېږه ته قرآن ځا نه هیڅ هم نه عمل نه نه زه صحیح دی ودرېږه صحیح دی ودرېږه مطلب چې غوښه راوچی کی او راوچی اوس دې غوښې اوبه وچکلي دي او زه ته څومره وخت نور اور رمټنګ دا تم ټنګې کنه روانه ده څنګه څنګه ولې کوم څه کړي لړم کړي په خو منته تیشته ټنګي حاضر دا اوس بخیدو ته څونه یا راځي څونه نږدې شي او لاس پینځه او دې کې څه ده هغه پرې کې خالی کړي چې دې او هغه کې څه ده هغه کې هغه لوګان دي لا 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 لړمه سوځي نه لړمه روانه ده صبر وکړه دا کومه خبره روانه تور نه دا برنامه مې د ځکه دا زینه مونږ کټ کوو ځکه دا قرآني کوي دا شین مونږ په خبرونو کې نشو اچولې دا یو ځل دینه رخصت کوي دا یو ځل رخصت کوي زینه ورور ځکه دا اوس قرآني کوي تلک یو شکر وخیر بیا علاقه سره بیا نه شي خان ولی وای چې ته ته کوم یو ځل دینه رخصت کړلې نو خیر ورته لکه خبرې خلک کې راوړل خبر کړه کنه هغه کې دوه ټکی راوړل خبرې خلاص بیا ته څلور دي یا دوه لوګان دوه باټینګر دوه ټکی لوګان باټینګر بیا تاسو ته 2 منټه لاړ چرته لاړ مردا سره کوم ور دي سړی موږ ستړي شو خدل ته بکینه دا کینه خبرې باندې کې ګورشته وي خو استاد دا اوس لسمنځله دقیقه پاتې دي هغه هغه ورکو اور په تیز کا چې زر ولې چې ورته دی ور حضور ته ولاړ مګر زما کار دي اوس استاد څه کوي دی صحیح ده زه استاد ما کته استاد یا دا سره دی ولا چې استاد ستام دی راوسره ده او چې شای کې چې سیلونه کې به تاسو وایي دا سیلونه نه ګوره دا خو خبرونه اون ریکارډ نه دی کنه ځکه دا لیټو مونږه هغه به دی نه مې تیز کړه بند ما دا سم پوي کنه کې کنه ته ولې خبره نه پويږي نه گزار مکو نه گزار خو مکو گزار مکو دا نو بس په خښ و استاد راوای چا ونوره نه گزار مکو ته
گزار مکه هغه څنګه خبره خبره ده په سیوله کوم کاجه په سبب تیار دي څنګه لګیږي اوس ونه سوځيږي اوس ها د دې اوس لاس پنځله دقیقې پوره او کیږي ان شاء الله را دي ته ټماټر ورسو د خیر ده ټماټر که رومیان ټماټر راشه ان شاء الله ورسو مکه ځان سوځي کنه ځان سوځي کنه دې معنی مې وکړی کیده کنه ته څه کار لري دې معنی ته ټینګر سره کړه او هغه کې بیا ور واچو ټماټر باندې کې د سره کوم ستاسو کار دی زحمت مکه وکړه یار ولې دې کې رومیان وراچول تاسو دوه نه واچول دوه دانې خلک رومیان کم کوي ها نیم کیلو دا رومیان ولا شي هغه کم هغه مګوره کنه هغه هم پخاینه رښتیا دا له وګوره دا له وګوره دې کې څه دې کې غوښه غوښه باندې ګوره تاسو دروغ ته اقبالوګانی غوښه دې غوښه دا خو لیوانه ته دې په راواچو لګا کنه لګا راواچو دې راواچو څه شي غوښه خیر غوښه یو کیلو یو خبره پوي کوي استاد لګا راواچو خیر دې مسلمانی دا اخر وای یو استاد په دې زور نه سي که څنګه چل دي رښتیا راته وای او زه مجبور به ته چې نه زوري یم خو مزاحمت کوي چې مزاحمت کوي به مجبور شي زه ته لاړ شم 2 منټه لاړ شم نو دا څنګه چل دلته چې غوښه در کوم هلته چې شوي کیلو دا نو چل کله راکې را کې چې دا خلک چې پاتې شي تازه اوس په دوه ټکی را کوم جوړ کړو 2 منټه راشه لږ راشه دا راشه ګوره ته مو سره خپل ورانېږي کنه ګوره ته به چې دغه کې راشه هغه کې بیا بیا خو 2 منټه نو ته خو دې دوه کې چې دوه کې د بعد راشي مطلب نو دوه دقیقې ورته مو وایه کنه دا رومیان څنګه کوس مې دا کوی نه بګی نه اوس کې نه دا چې کله رومیان پکې پاخه شي نو کله پخېږي دا اوس اوس پخېږي کنه او دا کله یو زسور په دا څو افغانیو دا دا د شي وایي چې دا 1500 افغانۍ دي 1500 روپو دا ډېر زیات پیسې دي ګوره اے استاد دام کې ور واچو دا مال په خکړی نه ماما راکړه دا خامه واخه دا مې د کیږي مې د کیږي مړه یاره وزه کنه یاره تخسر په خپانه نه پويږي یار من يم خيرن ګوره وزه یار دا اوس کوم نه راوړل دا لونه څنګه دا وې سمونه سره دا ودره ولدا دا کینه ودا څوک دی یاره دا لونه دې کې څه دی دا سره په خبره باندې پويږي مړه څه سره دی دا ګیلا موږ دې کار دې سویرا نور مرا پرې دی سید نور مرا پرې درو سید هغه دغه سیخانو داسې په خوله کې او دا سیخ کباب سیخ کباب یو چوبن کباب دی دا په سوري هغه 1 کیلو په 750 روپۍ دی 750 روپۍ یو کیلو کباب حال دا ګور هغه سلارشه کنه یار هغه سلارشه ته خبرې کوم نه مرونه ځکه درشه خدای کوم هغه سلارشه در کوم سره چی وکی دا هم خبر نه پرې دا څه مصیبت یاره نه ولې پرې ما برنامه خراب یاد به دیدل کې دومره نه مخلص اے غوښه راکړې دار دومره سخت سړی چې غوښه در کوم مخلص واله ما سم نشي در نفس کمه څه لیونی سره سر شوی خدای پاک دې خاطر راوځه دلته چې نه ورا پوری کړه نه مرزه نه مراکه وخنه ورا اے زما خو انډیوال سره خبره کوم راشه یو خبره کوم اے ګور زه خو انجنیر سیوی مکانه وا مولا چې مرزه دي اے کونټرل شي په کې ده الته پیسې نه غوخه ایدا پیسې ما کار غوخه سره دی نه مرز را نو دې ټانګ دوام چران نو دي هم دلته راوډار کار کوي راوړم مې ګوردار څه دلورانو مې دا زه خو انجنیر سیویم زه خو دا نه انجنیر سیب ته ول تاسو ورته ونه ویل چې دی لغه خرا کړ خو هغه ما در نه کړ نه اول خو خرا وړه خبر کوم د باندې راوځه نه ته خو زی مصرف کوم ته وطن نشه سید تاش خبره ده کو ګورخه وخه زه تر اخله ما او ورشه زه ته کومه تلک شان صبر وکړه سید دا ډنګ بارده خو خبره کې برسکه بارده او بس خوي به معنا نه تروزه ور دکی خو به نه وزم دی ورکه تکې نه مېنداسي به تا تم نه نشراوته پرېلا مړه
خدیکی ما نه وزم به عمل تا باندې پاتې چې ما موږ بیا نه وزم 5 کیلو دی ولا ما وزه څنګه به مولې وزه بزه ته ما نه وزه باندې دلته تکې نه مزه او خدای این داسې منډکا ګما سوځي کنه واخه کړای پرې چې کړای سوځي چې تراش نه پرې تا چې خوخه چولې هغه سوځي تراش دا د کی ولي وي نه د کینو تا د خوخه په خې کنه تراش د باندې وزه تراوشه او دم بلاسونه خو پرې دی تراوشه زه مړه سره کم تر کړای سوځي ا دې خوخه ورته په خې صحیح ده واوره واخه سوځي مره وزه ولې غوخه نه راکې وزه کنه درته بیا به تر خبره نه کوي وزه دا ته درشل تر درشل هذا کړای ته دی ځل ورشه بیا ما ته خبرې کو خا درنیدونکو هغه څه راځه کړای په سورانه نه کړ خا ډیره مننه استاد کور دی ودان چې راسره مرکه دی وکړه یو خبر د کومه او ډېر غوسم نشي نه هغه کم کس چې واجه تاول چې ډېر غوسې کولې هغه زما ملګری دی عمران شینواری نومېږي نو څنګه غوسې دي کولې نو خو مزاحمت یې کوه د کار وخت کې کنه ته برنامه کېږي او د مطلب دا په څو دی هغه په څو دی دریم کلی باندې هغه دا راکه وغه راکه دا بله خبره څه شو راشه ورته څه ته نه وایي راشه ګوره موږ باندې ټول ګواښ او ګازونه مطلبات باندې کړي دا خپل نه کوي راشه دلته راشه ورانه باندې کې ورانه وایي راشه سر ته نه وایي راشه نه ورته ویل نو وایي راځه زه ته ولاړم ما په دې راځه ما په ته ویل کو نه ورته ګوره دا ورته غلې خادي دې وسو ته کوچ به نه راځي انډیان دیوالو راځه انډیان دیوال یې ورکه دلته دغه هم سر کړی نو وایي راځه زه ته منځ کې ولاړم څنګه دی وایي زه لا ژوندې متا ته وسو ساجیو بخنو خپه شوی نه سره به کار دی استاد دا زموږ برنامه ده ها دا د دې لپاره چې هیوادوال وخاندي موسکی شي او یو ښه پیغام تر نور ورسېږي ګوره که چېرته موږ په ژوند کې خوږه کړی وه ګوره نو یو خبر ته کوم دومره زورونه چې تا وکړه که دومره د ما سره ډېر وبخه والا ډېر خوش اخلاقه استاد دی ماشاءالله دا هوټل الله آباد لري چې دومره موږ وځوراوه هېڅ یې مو نه ویل به بخښنه کوه استاذه بس دغه ویډیو طرحه همداسې ده د دې نه موږ د خلکو حوصله معلومو که نه د دې برنامې نه هدف همدا دی هغه یوه تیکه غوښه مه وخوړه رابخي هغه د دې نه دي هغه ته هغه چا ته ورځي چې د چا دا خوښه ده راونټر کې زه چې ورغلی وم ښه ډېر وبخښه زه دغه پروګرام ستا په خوښه نشو نشر کوو او نشر کې اجازه ده او ستو کې اوس پیغام دی په هر سړی باید خپل کار وکړي خپل روزګار وکړي او حلال او نفقه ځان ته پیدا کړي خپل او هر ځای کې چې سړی کار کوي بې د حوصله ډېره وساتي کار ښه وکړي که خپل یې که پردی خلکو ته مزاحمت نه شي خلکو ته مزاحمت ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ ډېره مننه بیا هم ستړي مو شئ درنو لیدونکو شارنو ته راغلي او بیا دیره رستورانت ته دلته د شینوارو کوڅه ده او شینوارو کوڅه کې بیا ده دیره پښتون شینواري کړی ډېره مشهوره دغه کارمن هم د همدې دیرې دی د سره غږیږو سلام ستړي مو شئ وعلیکم سلام صاحب بخیر جوړې بخیر شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی نوم خو مې شکیل هجران دی صاحب شکیل هجران ښایسته نوم دې نه دی جوړ کړی الله بس که زه یم چې دا تخلص ما ته راکړه بیا به څنګه وي خبره نه ده ټول ځان کې ډېره مننه څنګه ولاړې خیر خدای سړک په غاړه ولاړې ترافیکي خو نه کې ترافیکي نه کوم دلته دغه ګاګ دی هوټل ته تاوم زه دیره شینواري کې کار کوم دلته ودرم ګاګ او ګاګ دننه باسم څه کم قسمت والی راځي او بس شینواري دیره کې ذایقه خپله ځایقې ونیسي او خوند یې څنګه دی ان شاء الله تعالی ښه په ذمهوارۍ ده دا هلته چغې وایي سړک باندې خلک په زوره باندې ته هوټل لبي کیلو څو ورکوئ ورته راشه غوښه ده او کباب دی او وریجې دي او پلاو دی نیم سو او 950 روپۍ چا وس کوي دې ما چې لوبیا وخوري خدا چې خو خوند لاړ شه ده ولې حقیقت یې مه کنه دلته خپرونه روانه ده هي دا خپرونه زه څه کوم زه لاړ شم زحمت تا خوړلې ده که لذیذ ما ته دومره چغې وکړې ما 100 روپۍ نه څه یې وکړې نو زه در باندې خورم خو لږ 15 منټ حد نو ته زما څه چې ته په ما خورې دومره ښه سړی خو خیرات مې اوسي که خپرونه روانه ده مړه مو زحمت صدقه ولې باید کوې وکړو که نه په ژوند کې
دا څوک ته دالر کې دلته نه خبرې زه دلته خلک راګرځوم گزاره کوه دغه دلته چې ته کار کې راځئ وروره 100 روپۍ کړی کیلو 100 روپۍ راځئ اے دا څه دواله کچې شي څه شی دی؟ دا اوس څه شی ته اوس د کومه راغلې ګزاره زه کوه دلته خلک راګرځوم دا خو دا سره شان وایي زبرې خپل کار ته ودرېږه لیونی دی دا مړه ته ما ته دا ووایه چې کړی چې په 950 افغانۍ ورکوئ دا 950 ارزښت لري که نه او خو به ذمهواري لري ولې نه لري ګوشي دې کې مقصد رومیان غوړي کېنه بابا کېنه 100 روپۍ کړی په ساغه کېنه راځه کېنه که نه دا تیکه کباب نه دی وروره د پسه غوښه ده ښه 100 روپۍ دا ځلا شو تم چغې وایه زم چغې وایم که نه 100 روپۍ ډېر شی دی تا د دلته تنخوا درکړې چې ته ولاړې نه کوانټر ته ولېږه داسې لاړ شه زه لاړ هلته به بس هلته غوښه هم در باندې خوري او پیسې ته کوانټر هلته ورشه کانټر او ټیکټر کې څه فرق ته راشه دلته راشه زه د ځای ښیم ته راشه دا داسې واړه داسې واړه زه موټر باندې ما ویل لري مړه 100 روپۍ کېنه بابا ګاګ ته خرابوي ورو اے وروره لاړ شه دلته نه دلته مې خوري. روانه ده ته عجیبه سړی په خدای سره لاړ شه زه خپل ګوشي کار وکړه. ګوسفند می خوري 100 روپۍ کیلو برو اے وروره 100 روپۍ کیلو نشته 950 روپۍ کیلو ده زه لاړ شه دا خو څه دا ځان سره درنه کال ته دا لږ کې دا بوسه مړه دلته مې راپرېږده بیا صحیح دی ما ته خبرې نه کوم درځم، شکیله ډوډۍ راکه نه خرابوم. شکیله دره تو یې چې 950 افغانۍ چې تاسو دا کیلو ورکوئ او صاحب دې کې تاسو څه پاتې کېږي اے دیره کې خوار څپری اے وروره ته څه کنه سي په زور دی وسورو لګم ورته شه دی والي دلته مرکه روانه ده مزاحمت کې مړه دا څنګه چلې وره خیر خدای خیر او خیرت دی والي ولې مزاحمت والي لا چې وي خلک راستنی زم راستنو ما نو دوی خو 950 روپۍ کیلو ورکوي ته په 100 روپۍ आवाज زیرا نو 100 روپۍ هم ډیری دي وروره څه کنه سي ته تو منو تواړ یو بوجه تو من لاړ شه تر دا خپل کار وکړه اصلي ونه ده ځان سره مسمه ښه دره تو چې دغه 950 روپۍ چې تاسو کیلو خرڅ دا پښتنه مې کړې مو خو بیا کومه دې کې تاسو څه پاتې کیږي کین راځه تر پسه کړی 100 روپۍ راځه همداسې چکنی مرسته راځه کین 100 روپۍ 100 روپۍ په کدا صفه اوس کس راټاو کړل مثلا نو چې دا راځه کنه مړ څه کنه سي اوس ته ورولې کوم ته سره مړ په وختو نه پويږي ته خو ونه مرکه خراب دلته راځي دا څوک ته دالر کې دلته نه ته ولې دونه غوسه مړه غونه مرکه خراب دلته دا هوټل دی دا خو څه تیکو کباب دکان نه دی کنه 100 روپۍ خوراک اوس هوټل د نو زه شکر ده چې په دې غوسه د خلاص شو ښه دا راته وایي چې دلته څومره شاګردان تاسو سره په کار بوخت دي دلته تقریبا داسې وی چې د استادانو سره 10 کسان موږ کار کوو 10 کسان او خط مانیم تللی دي د هغو سره یو 12 کسان برابرېږي 12 او ډیره شینواري کې ډېر شینواري کې دغه 12 کسانو دلته چې کار روان دی دیو ته ماش په وخت ورکوي کنه او ټایپ هر شپه معاش خپل نقد اخلي نغدي نقد معاش اخلي ډیره مننه پروسو کې څه پیغام لري درنو هیو کین راځه 300 روپۍ راځه کین راځه کین واغه یو وروره ها سوال درته کوم لا ولې؟ کنه کنه سي به د سلیګه زه بس وګوره انداز چې وام تعالی څه ستا هوټل ورته نو خم بل ورته وخه بس بیل تکې نه سپاس هل تکې نه بل ټول مخته کې نه دلته مرکه روانه ده مرکه خرابې مړه نو والی خراب ته کوم ځنه خدا خبر راغی تا دا چا وی چې دلته راشي دلته دا خو زه لا شر راغی چې چرته دا پیدر- دا کې نه وای کچا ته ډوډۍ خورم در باندې خورم درا د کینه کاکا 200 روپۍ کړي کینه دا څه کړی وړي وروره لا څه کسي کنه سي کوستې ولې کما مړه نه ته کوم ظلم کینو کله 100 کله 200 کله 300 په دې خاطر ما هغه کنه یو 200 مجیک یو وروره 200 هم نتیشه زلاشه سوال درته کوم زلاشه دا کار چرته لاړ دلته مرکه روانه خو دا خبره هم پوهېږي. یادې زورو دا خو څه چولې موږ نه خرڅو کنه غوښه خرڅو او هغه هم تازه غوښه نو 100 روپۍ ده 950 روپۍ کیلو ده. 500 چا وشي نه زما ترش هغه د خپل کار کې 950 چې وس نشي دلته مانه دا هغه نور ټول کینه ور 300 روپۍ په څه کړي کینه دی نیول تاسو ته سړی شي ورسره زه کوڅه دی ولې کوم دلته شکیل ورو دا خو ولا مړه خدای خبر کوم ځنه راغله دلته مزاحمت شروع کړ امریکا د سړي خرابوي نن ترش به دی وامه ګور دا خو سره په خدای به د وخم ګوره د خپکی ګرانه دغه ځکه نور دا چی کې دا څه هي لاندې راکې اوس دغه ځکه به خوښ شي به مونږ تاوان دلته چغې مخې غوسه کنه ټول لاندې وګرځید لمړه دلته راشه ولې په کول لاندې ګزار شو څنګه وخت دلته راغله ده مړه سم زحمت کې دلته راشو دلته مونږه کو درې بوشري
یو کال په کلو کې مرکې والا راشي هغه مرکم در باندې دا خرابه کړي خدای خبر ده کوم ځای نه راغلی دی ډېره مننه خبره ده کومه څه شو دومره منډې دې ورکړې چې خدای خبر 300 روپۍ کړی کېنئ وروره کېنئ ما ته بل کم نه څه مشکې باندې بیمان چې ولما زه بس دې پوهیمه زه دې پوهیمه صبر وکړه نور را نشي ګورې وایي دې دا ځل چراغ نور دې مام ګوره ولا چې دې لختي کې ور زه دې پوهیمه هغه چې دی زما ملګری دی عمران شینواری نومېږي هغه زما ملګری دی دا د خپرونې طرحه همداسې ده نه عمران کومه چې ورغه ده چې اوس اوښتی څنګه دی دلته ورته راشه شینواری چېرته ورته ودوې هلکو راشه ما یو د پکول تاوان هم وکړو ولې ته مې بچ کولې پکول نه لاندې ولې د ګذاشته خو سر کې دغسې ټومبه که نه نو زه څه خبره یم ډېر وبخه ډېر وبخه بخښنه کوله پوه نه که چې پوه کړی مې نه به دغه برنامه در وره خفه نه شي او ډېرې منډې مو والې ورزش هم وشو اوس به کړی هم خورو که نه پیژندلی مې خورو اوس دومره تاوان نه ته واړو چې کړی دا کړي دومره غټه خبره نه ډېره مننه. زما خو دې بیخي حوصله ولا ډېر وبخښه بخښه غواړم ډېره مننه مخلص کوله سره ګپ وکړه. اسلام صاحب دا برنامه لومړی خبره ته وکړم چې دا برنامې د دې برنامې طرحه همداسې ده چې د هېوادوالو حوصله معلومو د دې حوصلې په بنیاد باندې موږ هېوادوالو ته یو خوله مسکا ورکوو نو اول خو دا راته وایي چې دا خپرونه نشر کړو که نه نشر کې صاحبه زه خو نن پوه شولې چې دا عمران شینواری دی او ما نه ولیدلی پوه شولې او نشر کې انشاءالله زموږ د سره خوښه ده ډېره مننه او په وروستیو کې یو ښه پیغام راته پرېږده چې زموږ لیدونکي ترېنه مستفید شي بس پیغام دغه پیغام د پوه شولې باید ټول سره یو شو او د خپل وطن دپاره د خپل خاورې دپاره د خپل دین دپاره خدمت وکړو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسه درنو لیدونکو را سره پاتې شئ زموږ برنامه لا هم جریان لري بیا هم ستړي مو شئ درنو لیدونکو په خیر راغلی دغه کباب پخوونکي سره غږېږو بې له ځنډه سلام ستړی م شروع په خیر خیرت تکراري ده شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی نوم یې صاحب رباني دی سید رباني رباني شینواری رباني شینواری ښه او دا اوس شی پخې دي د کوم کباب وایي دا کباب چوپان ورته وایي کباب چوپان ښه او څومره وخت کېږي دا هنر دې یاد کړی د پخولو دا تقریبا 10 کاله کېږي 11 کاله 10 کاله ای استاده چرګان شاټینګ شته نه ورو ټینګ نشته را سره پی نه نه لرو ښه دا څه دی دا خو وازګه د فکر کوم دا خو علم دی دا لرې دی دا کومه ده کېدم اوس استاده ښه درې درو کال درو کنه دغه نه دا څه وي دا چې دی ونه راغله ته ما ته ولې ونه ها ولې لیوانې مروغ جوړې ما غوښه پیژنم شاټینګ یې پیژنم لرې پیژنم شاټینګ یې څه ته وایي شاټینګ هغه ګوپي منځ کې چې هغه ته وایي او صحیح ده هغه کار نه کوي لغمان کې دومره ډیر دي چې ګوپیس دا کابل لغمان نه کابل ضرور ای استاد اے کو ګوپې نه خلص به دل راوړم ته خواوي خلکو له ورکوي لا ګورې ګل خبرې وکړه یار ولې استاد کار مو جوړه قربان زه یو خبره کومه ښه زموږ برنامه ده دا کوم کس چې ته وایې چې لیونی دی یا بل شی دی دا دې ځینې ولېږه چې زما ستا برنامه ښه راشي ځکه بیا خلک بیا چېرته لاړ شو راشه راشه ابو راشه چېرته لاړ شو ټول یو وران چې هغه نه دې خلاص کړو او یو خبره راته وکړه چې دغه کار کې کله داسې نه شوي دي چې سوځېدلي یا بل څه شوي چې ورانې درنه شوي دا خامخا کېږي انسان کله منځ کې مساوات کېږي ها او دومره پکې خرابي خامخا سوځي پکې ته څه وره نه ته څه کې ته څه دلته کېنه ما دا اوس کوم دا ځای لري که پتر راشه کنه کار ورته چېرته لاړ کار نه کنه یار زم کار کړم څه کې ده چېرته لاړ شو دلته عجبه خلک دی یاره ښه دا ویل چې ډېرو جالبو صحنو سره مخ کېږم کله داسې نه شوي دي چې اډر ته د چا درکړی او اډر راورسېږي او دا نه دا شی سوځېدلی نو دا خو پکې راځي ډېر راغلي وروره ډېر راغلي دا څنګه کوئ کله د بخار یو واحد دم کوو د بخار کې بس موږ د فکر مثلا د بیروبار سپیکر نه موزي بس یو ټیم راځي وروره
پکې ورته ووه ته شي انسان ته شي ما کالي خیران کړم پکې ورته ووه د لاړ شه کنه اوس ودرنه نه هغه اوس د لاړ کار مې لاړ شه پختې دي لاړ شه لاړ تا خو چاټینګ دی اوس پختې شولې هو که نه ما پوښتنه شو کړه هغه پسې مه ګرځه دا خپل کار دی کوي دا تصویر یې څنګه همدومره کړي ذکر کوم ذکر ولا ښه ډېر ښه ماشاءالله بابا ماشاءالله هم ذکر کوم سره هم ذکر کې دورس دنیا ده کنه دا سکاره پور واچو ستا چې انګار تیز شي دغه لیکي دلته دلته واخې لاندې واچوه لاره شپه دلته شاخوا شه درځه مانه درځه شي شروع کړې ما گزار خو مکو گزار مکو همداسې وګوره ها ذکر مانګ ته دا لاسونه دي خو دا وګوره دا خو یو ځل وینځ دا څنګه چل شو نګن دا وبشته ده راځه باندې ونی خلک دی راشي دغه ونی د هوټل نه مپرې دی صبر وکړه دا هغه ماتره صبر وکړه ولی کباب دې سیده کباب دې چې دا خراب نه کړي خو د شاګردانو نشي دا دې نو شړی دغه کله لیوانه ما زه خوبم کړم یار دا وګور کابل لیواله فوډر به شي فوډر شي واره کړي یو سیخ به را کړی ماما وای دې ګوره تا ته دی خو دا کې دا گزار مکو گزار بده خبره ده خو به خوب شي انسان دی بده خبره ده کنه گزار کول شاده ورانه خو نو کول دا زه شکر چې ورانه نه کړې ځکه دا تاوان په یو خوا د خو هغه چاته چې په خیا هغه په تمه راځي چې ولا ما به اړ ور کړی ده کنه او په خېږي به نن بیا یو سیخره شي کېدل دي یو سیخره واخله نه دا نه هغه ډک د غوښې نه ډک لري شه ډک آرام خوري خیر گزاره کو ښه ما ته نور خبرې کوو اخري خبرې کوو صحیح دي زه نه زما بیا دا یو سیخ چې ودی کې دلته دی دا یو سیخ به څومره وي او دا خو روسته چې لا حول ولا قوه الا انسان ده چې ما ته زوس لیونی سره سړی شي وږي دا خو دغه کې سیخ پورې برته دا سیخ یو کیلو نه ډیر دی مثلا دا نیم کیلو نه لګ ډیر دی دا اوس نیم کیلو دی دروغ دا ټول هغه غوښه ده چې هغه کومه د پسه دا دومره خلک وڅي صحیح یا دا کیلو حساب دی اوکې یعنی کیلو شپږ نیم سوه افغانۍ دی دا غوړي به چاړه دي چې دا باندې غوښه کله واش دا ولې بیا هغه را پاتې کوم دې په دې باټینګر مې دی یو ګوپین لاړ شه کنه کار دی کنه یار یو سیخره وای وهم نو ولې وایو باندې په ځا به دغه کنه دا نه دا سړی دی په اړه دا سړی ونی څنګه څه کیسه ده د شاندې کې ورغو زه دې بویم نو دراشه خبره ده کوم څنګه وې د څه کوم ته زر ویلې یو خبر ده کوم مزکی خو نه هغه چا سره چې تړي نه خته یو ډیر هغه کې ازما ملګری دی عمران شینوار هاک ډیرو بخور نو هیڅ فکر نشو ولا موږ دا دې کاروبار دی پوه شو دا خو پیسې ورکې لکه خراب بشي هغه خو بده خبره ده کنه بالکل دا خانه زه ګور ډیر خو کړم دا ګوري وینر اوته گزاره کوونو خیر دی شینوار سه راشه نه دی وای راشه چې ګول نه ما یې سر کړی دراشه زه دې ملګری ما ګوره ملګری دی ملګری ته مو بخا کاروبار لږ اخلاص کړه کنه خرابي اخلاص کې خو درش خندې کې یو لم تی کمه چې کې لاسم غوړ لرل زمړې خبر نشته بس ډوډۍ به وخورم ګوي چې درش خندې کې کله چې سیخ راګه ګوي دا یو برنامه ده ادب زمنګ رشخند وغن لدی ادب زمنګ تفریح ورکول خوشحالي کول او یو پیغام په اخلاص او سلام معلومول خپه شوی نه نه اگر دې کله شاټینګ خپه شوی نه غاړه راکړه کلکه غاړه راکړه ډیرو بخ ډیره مننه نور مخلص سر در سره کپ لګی ښه واغه لغه خبر نه کړ به زم غواړم ډیره مننه برنامه په طرح ته پوي شولې اوس ته چې خبرونه نشو کنه نشر کوول نه اجازه ده اجازه نشر کا خبرسته کې ته نه هیوادل د پیغام سره
ډول دغه پیغام چې هر سړی باید خپله غریبي او خواري مزدوري وکړه ځکه چې افغانستان هېواد ډېر غریب هېواد دی او که خارج ته لاړ شي خارج کې ملاک یو شی شته دی باید دغه لږ کار نه یو سړی پلاستیک خرڅ کړي یو اخبار خرڅ کړي صافي خرڅ کړي یو کاروبار روان کړي خپل پوه شي خدای مهربانه دی الله پاک تل خپل رزق هر شي ورکوي ورته ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسه درنو لیدونکو زموږ دغه برنامه چې موږ په شارینو کې ستاسې د خوښۍ لپاره برابره کړې وه له همدې ځانګړي پرنګ سره پای ته رسیږي تر هغه چې زه محراب ګل مخلص عمران شینواری او د کیمرې تر شا ځوان عزیز ارمان ستاسې درانه چوپړ ته د یوې نوې خپرونې سره حاضرېږو تر هغه مو په لایزال څښتن ته لاس سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان